زما نوم شکور دی. ما چې کوم دلته خپل تعلیمي خدمات دا کلي ته شروع کړي وه په تقریبا 15 کاله مخکې چې موږ ډېر په غټو غټو مشکلاتو سره چې هلته موږ ټاټ باندې کښېنستلو، موږ به د کښېنستو دپاره چاردیوالي نه درلودله، موږ به د ناستې دپاره شی نه درلودی. په هغه وخت کې موږ دا تعلیمي خدمات شروع کړي وله. بیا په 2019 کال کې یونیسیار زموږ د بچیانو دپاره دا دوې خیمې چې کومې تاسو اوس وینئ دا راکړې وې د کوچنیانو د اسانتیا دپاره چې د یخ او د ګرمۍ دپاره او د کوچنیانو دپاره د یو سر سایه وه. مګر نن چې تاسو وینئ یونیسیار چې خپل همکاران راستولی دي دوی دا خیمې وړي. نو په دې موږ ته نه پوهېږو چې یونیسیار دا وړي په دې کې د دوی کوم هدف دی. آیا د تعلیم دشمن پالیسي دوی خپله کړې ده؟ آیا دوی داسې یو پالیسي شروع کړې ده چې دغه مهاجر یا افغاني بچیان شی زده نه کړي، دوی په کچرو کې وګرځي، دوی خپل د صفایي خیال نه وساتي او دوی د په کوچنیوالي کې هغه شاقه کارونه سخت کارونه وکړي. نو موږ خو دا کوشش کړی و چې کوشش مو دغه روان دی چې د خپل نوي نسل ته خپل نوي بچیانو ته هغه که د هرې ژبې موږ تعلیمي خدمات سرانجام کړو، موږ هغوی ته خدمات ورکړو، رضاکارانه یې ورکړو بغیر کومه فیسه بغیر کومه شي. دا چې یونیسیار موږ ته کومې خونې راکړې وې دې کې یونیسیار یوازې او یوازې د خیمې راکړې وې موږ ته. د هغه بعد چې کوم د استاد تنخوا وه یا قلم کتابچه وه په دې کې زموږ سره هېڅ مدد نه دی سوی. نو په کار دا و چې د یونیسیار لوړ مقامات لوړ هیډ کوارټر یا اسلام آباد دفتر افیس په دې کې اکشن واخیستي. آیا دا هېڅ وخت د یونیسیار یو غټه پالیسي په لوړه سطح نشي کېدلی؟ دا یو کېدی شي یو د یو یونیسیار یو ذاتي یوه سړي دا یو مسله جوړه شي. موږ ټول یونیسیار نسو دغه کولی چې دا په دې کې ټول یونیسیار ملوث دی. په دې کې کېدی شي د یونیسیار یو دوه داسې کسان وي چې هغه نه غواړي د یونیسیار پالیسیانې دنیا ته په یو پوزیټیو توګه مخ ته ولاړې شي. موږ 340 تعداد هلکانو انجونې کې په دې کې چې دي 220 تعداد چې دي په دې کې 220 تعداد انجونې دي، باقي چې دي هغه هلکان دي. موږ د انجونو تعداد زیات درلودی. نو په دې کې موږ د خپل په کومک سره څه خونې نور هم جوړې کړي ولې چې هغه هم د شاګردانو لپاره شوي او دا د یونیسیار چې دوې خونې وې یا اریچوز ورته وایي یا خیمې وې دا هم زموږ لپاره په لوړ تعداد شاګردان دلته ځایېدل په دې کې. نو په دا کې موږ رضاکارانه طور باندې چې خپل د اولادونو بچیانو هغه اولادونه او بچیان موږ دلته داخلول چې هغوی یو وخت کچرې ټولولې بله ورځ درس ویل یا شاکه سخت کارونه کول. موږ بدلې دوی ته تعلیمي خدمات ورکول په وړیا توګه بغیر کومه فیسه بغیر کومه پیسو اخیستلو موږ د خدمات سرانجام کول. ماشومان به د ډېرو غټو ستونزو سره مخ شي. کېدای شي په دا کې ماشومان د تعلیم څخه ډېر شاته نور هم پاتې شي، دوی زموږ تعلیمي ادارې ته رانسي. ولې یوازینۍ سایه چې د دوی دپاره و د یونیسیار دا دوې خیمې وې په دا سره دوی راتلل چې دوی به د لمر و د یخو د باران و د واورې څخه بچاو وه، دوی به ژغورل کېدل. اوس چې کومه د یونیسیار چې نن پروګرام دی چې دا زموږ خیمې وړي، نو فکر نه کوم چې نور دا کوچنیان مخته خپل تعلیمي خدمات سره انجام کړي یا خپل تعلیم مخته بوځي. او نه موږ کولی شو چې بغیر کومې سایې بغیر کومه سایه یا سرپناه موږ نسو کولی په میدان باندې د کوچنیانو تعلیمي خدمات مخته بوځو.